بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو پته ده د ملک حالات نن ډیر زیات بدترین سیټ ته روان دي او خاص توګه باندې تاسو وګورئ مهنګایي خو چونکې زنګ په ټیم کې هم وه خو هغه یو 11-12% پورې و او عوام او میډیا یو ډیر زیات شور او یو ډیر زیات خبرې کېدې. نن د افسوس سره دا خبره مونږ کوو نن د مهنګایي شره ډیره زیاته لرې تللې ده او بیا په خاص توګه باندې تاسو نن د بیلونو حالات ته وګورئ. یو بجلی نشته په ملک کې، بل چې کومه بجلی راځي هغه 53 او 54 روپۍ ته یونټ ختلی دی. نن هغه د بجلی بیل یو غریب کس چرته د کم ځای نه ورکي. نن تاسو ډیر خلک وګورئ چې نن هغه په خودکشو باندې مخته دي د بیل نه ورکولو د یو طرف ته ګرمي ډیره زیاته ده، بل طرف ته بیلونه دومره هاي لیول سره راغلي دي چې هغه انسان د وسه نه دي چې هغه جمع کی. نو زما خو چیف جسټس ته دا خواسته چې یاره په دې ملک کې زموږ دغه یو عدالت پاتې دی او هغه ته مونږ سپیشل دا درخواست کوو چې یاره په دې باندې تاسو ایکشن واخلئ، په دې باندې سپوري عمل وکړئ، ځکه چې دا غریب عوام بس کوي. یو طرف د ګرمي ده کو تاسو بجلی کټ کړئ، کو بجلی کټ کړئ دا بچتا خلک او دا ماشومان بس کوي. تاسو نن وګورئ قسم درته خورم د سترګو نه د انسان وخت کې لاړې. نن ماشومان خلک د سکولونو نه راویستله د بیل د جمع کولو پیس ور دغه ور سره نشته چې هغه بیل جمع کی، یا و په بچی سبق وي یا و بیل جمع کی. زما خواسته د ټولو ته هغه واقدارو ته مې خواسته چې بس کې د دې مل سره د ظلم بس کې کم ظلم چې تاسو کړی دی هغه هم کړی دی، خو دا نور ظلم د عوامو سره مه کوئ. دا عوام کو پرس که نن بې زبانه دی خبره نشي کولی، خو یو ورځ روانه ده چې په هغې کې به د الله تپوس کوي. نو خپل الله ته غاړه ازاده کې او زما انشاءالله ان قریب د خپل پارټۍ سره مونږ دغه کوو او مونږ په بھرپور طریقې سره مونږ به د دې احتجاج هم ریکارډ کوو په بازار کې د ریلی په شکل کې. ډیره د افسوس خبره ده زمونږ نگران پرایم منسٹر چې کوم جوړ شوی دی نن هغه دا خبره کوي چې یاره کیا ہوا اگر کسی نے ملک چھوڑا. دا ډیر د شرم او د افسوس خبره ده چې زمونږ د ملک وزیر اعظم دا وایي چې یاره څه وشو کو زمونږ ملک چا پرېښوده د ملک نه بار لاړه. ستا ملک ته به سرمایه کار څنګه راشي، سرمایه‌دار خلک ستا ملک ته به روزګار څنګه راځي چې ته دا خبره کې چې زما ملک نه کو څوک لاړه یا زما د ملک خلک بار ملک ته لاړه نو څه وشوه نه په دې باندې سوچ وکړه. دا د ډیر د شرم او د افسوس خبره ده. خو افسوس دا دی چې ته د دغه خاورې او د دې ملک قدر تا د ځکه نه دی معلوم چې ته یو های پروفایل کسې ته پرس که د غریبي کورنۍ نه وې نن به دا خبره کم سے کم وزیر اعظم صاحب تا به دا نه کوله، ځکه چې ته په خپل هم یو پښتون یې، په خپل هم د کاکړ خاندان سره تعلق ساتې، د پښتو ژبې سره ستا تعلق دی. بیا ته وګوره په دې معاشره کې په هر معاشره کې غریب شته، خو په پښتنو کې ته وګوره اکثریت غریبانان دي. زمونږ په ملک کې دلته روزګار نشته، ترقیاتي سکیمونه نشته دی دغه د سایډ نه د حکومت د سایډ نه. نن چې څه دي د دې عوامو سره هغه دي. نن خو مونږ قسم دی ورسیز پاکستانو ته دعا کوئ چې د عمل څه نه څه په هغو روان دي. نن کو تاسو وګورئ د ورسیز پاکستانو د خان صاحب په ټیم کې په بینک پیسې را لېږلې، ملک معیشت چې کومه په ځای ولاړو. نن ته وګوره په دې ګورنمنټ باندې خو هغه ورسیز پاکستانی به اعتماد نه کوي، نن هغه پیسې هم بندې کړی هغو خو دغه نه راتلی. قسم په خدای زموږ ملک تاسو وایئ دیواله نه ده، دیواله شوی دی، ملک تباه شوی دی. خو بس کې نور په دې عوامو باندې رحم وکړئ. څونه چې دي دا مه کوئ. دا نن د سیاست ټیم نه دی، نن د سیاست ټیم نه دی، نن روز دی د عوامو دپاره خبرې ټیم دی. او انشاءالله مونږ خپل هم ټیم ورکوو، مونږ به روزو په دې به خلاف احتجاج هم کوو او زه ټولو ته وایم چې په دې کې پارټۍ مټه سوې، ځکه چې دا زمونږ د ټولو د عوامو د غریبو د حق خبره ده. په دې کې به مونږ سیاست شاته کوو، دا زمونږ د قوم د بچو خبره ده، د چا د ذات خبره نه ده، دا د یو کس خبره نه ده، دا زمونږ د ټولو خبره ده. انشاءالله په کار ده چې مونږ په دې کې مونږ ټول متفق شو او یو اواز اوچت کو چې مهنګایي دې فوري کنټرول شي. او د هغې واحد ګوره یو حل دی او هغه حل دا دی چې په دې ملک کې فوري الیکشن وشي، پاک شفاف الیکشن دی وشي چې هر څوک راځي. د عوامو منډیټ دی چې چاله هم لاړو اقتدار کې به راشي، بله ورځ پته ولګي
او ان شاء الله چې کله اقتدار نوي شو په دې ملک کې به خود به خود ارزانیم راشي د عمل پم په یو ټریک باندې شي. تاسو ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. پیر طارق حبیب ایم ډي هیر ایجوکیشنل سیستم درګې ملکند. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د میټریک ریزلټ راغلی دی زموږ د سکول الحمدلله ډیر ښه پرفارمنس دی چې 100% ریزلټ زموږ راغلی دی. 134 سټوډنټ زموږ سره په 9 کې 1 ګریډ اغستی او 110 سټوډنټ چې دی 110 هغه په میټریک په لسم کلاس کې زموږ سره چې دی 1 ګریډ اغستی دی. دا غي نه علاوه په 9 کې زموږ سره ټاپر چې دی په 581 نمبر باندې دی. ان شاء الله که الله ته منظور نو روان وخت کې به د بورډ پوزیشن هولډر ټاپ 3 تحصیلي درګه پیرنټس د عوام په نوم یو میسج ورکوم چې تاسو خپل بچي په اف اس سی کې موږ سره اډمټ کړئ. ان شاء الله تعالی تاسو مطمئن او تاسو ته به دوی یو ښه ریزلټ ملاويږي. د اکیډمیک لحاظ سره به هم مطمئن او د تربیت او د کردار سازي د لحاظ سره به هم تاسو مطمئن ځکه په هغې باندې موږ زموږ بیسیک کار چې کوم دی هغه په تربیت باندې دی. زموږ سره په ډیګري لیول یونیورسيټي لیول پروګرامز دی بي اس فزکس بي اس زوالوجي انګلیش پولیټیکل ساينس کمپیوټر ساينس دا 15 ډیسپلین زموږ سره دی. په هغې کې هم اډمیشن جاری دی. هغې نه علاوه الایډ هیلث ساينسز کې کیټګری بي فارمیسي زموږ سره ده د هغې اډمیشن هم جاری دی. زه ټولو عوامو ته د تحصیلي درګې ټول سټوډنټس ته دا پیغام ورکوم چې ان شاء الله تعالی تاسو راشئ دلته اډمیشن کې تاسو به مطمئن یې. زموږ سره جدید لیب دی دغه شان زموږ سره کمپیوټر لیب ده دغه شان زموږ سره لایبرری ده او د هغې نه علاوه نور اکټیویټیز سیمینارز وغیره دا هم مونږ ټایم په ټایم ارینج کوو او د هغې لپاره ښه سکالرز چې دي هغه مونږ راولو. والسلام. شکریه. जिला मालाकंड में प्राइवेट सेक्टर में पहला BS लेवल कॉलेज हेरा एजुकेशन सिस्टम दरगई मालाकंड. तलबा और तलबात के लिए अलहदा बिल्डिंग और मुकम्मल बापर्दा इस्लामी माहौल. BS इंग्लिश, BS फिजिक्स, BS ज़ूलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, BS पॉलिटिकल साइंस और 2 साल कैटेगरी B फार्मेसी. साथ ही FA, FSC एंड कंप्यूटर साइंस में भी दाखिले जारी हैं. राब्ता नंबर 0340 9128 868 0332 9451 488. हेरा एजुकेशन सिस्टम दरगई मालाकंड.